په افغانستان کې د اور وژونکي آلې ته د خلکو نه پاملرنه یا د خلکو نه بلدتیا هغه څه دي چې یوه کوچنۍ د اور لګېدنې پیښه په یوه لویه پیښه بدله شي. هغه آله چې د اور لګېدنې چټک مخنیوی کوي، هټیوال یا د دغه آلو پلورونکي بیا وایي چې په لویو تجارتي مارکیټونو، دکانونو او کورونو کې خلک د دغه مهم اور وژونکي آلې څخه استفاده نه کوي. از همشهری‌های خودم خواهش دارم که باید از استفاده خوب کنن، از این باید بگیرن برای خود، چون الهی یک دکاندار کم سرمایش $10,000 بالایش تا $1,000,000 است. اول خدا باید اینیا به دردشان میخوره، یک قضیه آتش فشانی یا یک چیزی شوه برشان به درد میخوره. ډیری وخت په ښارونو کې د یوې کوچنۍ اور لګېدنې له امله ټول مارکیټ سوځي، ځکه چې ډیری هټیوال له دغه آلې ګټه نه اخلي. دقیق بهترین چیز است که در مارکت ها بسیار زیاد یک چیز مهم است، یک چیز ضروری است که در مارکت در خانه بسیار مهم است. اگر نباشه ما از آتش سوزی جلوگیری کردن نمیتونیم. بلخوا هم هیوادوال هم د دغه اور وژونکي آلې استعمال ګټور بولي او له هیوادوالو غواړي چې د دغه اور وژونکي آلې څخه ګټه واخلي. کسایی که سوپرمارکت داره، دکان داره، دکانای گاز است، نجاریات و دکانایی که دکاکین که است، پلاستیک است، غیر پلاستیکی هر چی که است، باید از آله عریق استفاده کنن. بهترین چیز به خاطر خنثی کردن آتش.